د هیواد د بیلابیلو ولایتونو د لوژیستیکي، ساختماني او سوداګریزو شرکتونو مسؤلینو له کندهار والي سره وکتل. د هیواد د بیلابیلو ولایتونو د لوژیستیکي، ساختماني او سوداګریزو شرکتونو مسؤلینو او د یادو شرکتونو د اتحادیو مسؤلینو له کندهار والي حاجي محمد یوسف وفا سره وکتل چې پر مهال یې خپلې لرلې ستونزې ورسره د حل په موخه شریکې کړې. د لوژیستیکي، ساختماني او سوداګریزو شرکتونو راغلو مسؤلینو لومړی د خپلو شرکتونو په اړه بشپړ معلومات له کندهار والي سره شریک کړل او وروسته د افغانستان د اسلامي امارت د راتګ سره سم د ترسره کړو روانو او راتلونکو پروژو او کارونو په اړه معلومات وړاندې کړل او د دې ترڅنګ یو شمېر ستونزې ورسره شریکې کړې ترڅو یې د حل په موخه له مشرتابه سره شریکې کړي. وروسته کندهار والي حاجي محمد یوسف وفا لومړی ټولو ته ښه راغلاست ووایه او ورڅخه مننه وکړه چې د هیواد په دننه کې پانګونه کړې ده او زرګونه هیوادوال ته د کار زمینه برابره کړې ده. کندهار والي وویل د افغانستان اسلامي امارت مسؤلینو ته د لوژیستیکي، ساختماني او سوداګریزو شرکتونو د ستونزو لرې کېدل او ورته اسانتیاوې برابرول لومړیتوب لري او په خپلو خبرو کې دوی ته ډاډ وړاندې کړ چې د دوی ټولې ستونزې یې یاداشت کړي او ډېر ژر به یې له مشرتابه سره د حل په موخه شریکې کړي.